ښاغلی مداح رسول ابو سعید د بالاګړې او زمونږ ګران محترم د هغې بل ملګری جناب ډاکټر احمد صاحب یو رباعي او یو نعت تاسو ته ډالۍ کوو. الله دې زمونږ او ستاسو د ټولو د ګناهونو کفاره وکړي. چې غمخوار د ګناهګارو په محشر دی هغه شافع الامم پیغمبر نو چې د کفر د ظلمت سینې چاک پاسمان حت لحاظ غرون سحر دی پدو دو چتی چاپیر تگی راغن شی ددوی ذات کتند غرولا اختر دی نو تر قیامتا بل نبی راتون کی نشتا چې د ختم نبوت تاج فسر دی دارنګونا حایستونا یې د مخادي خوږ جانان زما حایس د لرو بر آره سختی د امت سب ولاړی کمیزان دک سپرا دک کوثر دی ابتدا تر انتہا یہ لمستا دی د هر دور حایس د هر منبر دی دغه هم یې د ستایلو برکت دی چې سراج نن د ادب آسمان وردی د مخنال اکا پردا دیدن تیرا رسول اللہ پوی میدان رہا شرگا ولاغیم یا رسول اللہ ندا جنت لرم سودا ندا دوزخ لرم سودا ندا جنت لرم سودا ندا دوزخ لرم سودا ندا جنت لرم سودا ندا دوزخ لرم سودا زما سودا زما سودا ملاقات رسول اللہ مخنال رکا پردہ دیدن دیرا رسول اللہ سباوی تند دا محشر چھپا کالا لرم کوثر سباوی تند دا محشر چھپا کالا لرم کوثر چھپا کالا لرم کوثر چھپا کالا لرم کوثر زما دل پر زما کوثر زما کیم یا رسول اللہ دل پر زما کوثر زما کیم یا رسول اللہ مخنال رکا پردہ دیدن دیرا رسول اللہ یو دالا تکنا
تو دولت یوا تکیا لرم حضرت یوا تکیا لرم حضرت یو دلا تک نتو دولت یوا تکیا لرم حضرت یوا تکیا لرم حضرت یو دلا تک نتو دولت یوا تکیا لرم حضرت دغا اسرا لرم مولا دغا تکیا رسول اللہ نالر کا پردہ دیدن دیرا رسول اللہ منم چی تور تاریکی دمخ شرحک دوالا کن دمخ شرحک دوالا کن منم چی تو رتاری کی دمحشر حق دوالا کن دمخ شرحک دوالا کن رنا باشی جیگری کارا مخوت دوہا رسول اللہ دمخنا لری کا پردہ دیدن دیرا رسول اللہ سبوینو یا خوشالی پتندا غردا مخشرا سبوینو یا خوشالی پتنداغ ردا محشر پتنداغ ردا محشر چپا امت باندے کوثر سوی وڑ یا رسول اللہ چپا امت باندے کوثر سوی وڑ یا رسول اللہ دمخنا لرے کا پردہ دیدن دیرا رسول اللہ سراج الحق سراجاشی چه جانان شافی مقشرا او سراج الحق سراجاشی چه جانان شافی محشر چه جانان شافی محشر وہاں نارے اغسنی یا رسول اللہ مخنا لرے کا پردہ دیدن دیرا رسول اللہ پلے میدان دہا شرگان ولالیم یا رسول اللہ پلوی میدان دہا شرگان ولالیم یا رسول اللہ عزت مند کتون کو دا وقت من خپل گران استاد محترم جناب الحاج سراج الشعراء مولانا سراج الحق سراج صاحب سره داغي په دایره کې ناس او یقینا ډېر زیاته خوشحالي محسوسو په دې خبره باندې چې د داسې مشرانو هغه سورې زموږ